سلامونه ملګرو، زه یم ویسه خان. تاسو ته د ویسه خان سکلز یوټیوب چینل لخوا یو ځل بیا حاضر شوی یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې که چېرته ستاسو د وټساپ څخه څوک سکرین شاټ اخلي، هغه سکرین شاټ په بلاک وي، یعنې دوی به نشي کولی چې سکرین شاټ واخلي. دغه یوه ډېره زبردسته طریقه ده چې زیاتره ملګري په دې باندې نه پوهېږي. نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به تاسو دغه طریقه په تفصیل سره ښایم. یعنې ستاسو د وټساپ څخه به هېڅوک سکرین شاټ نشي اخیستلی، هغه که ستاسو د پروفایل څخه وي، هغه که ستاسو د نمبر څخه یا ستاسو د بیو څخه وي. نو راځئ تر پایه دغه ویډیو راسره وګورئ او که خوښه مو شوه لازما یې لایک او ویسه خان سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که څنګه د بیل نښان ووهئ اول ته یې واړوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسېږي. نو ملګرو د دې سیټینګ لپاره به لومړی تاسو خپل وټساپ را خلاص کړئ. کله مو چې وټساپ را خلاص کړ په کونج کې 3 ډاټس ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ لاندې به سیټینګز پیدا کړئ، سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ اکاونټ به پیدا کړئ. پس لومړی اپشن وګورئ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په اکاونټ باندې کلیک وکړ پس وګورئ سکیورټي نوټیفیکیشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې مو هر کله چې کلیک وکړ دلته تاسو ته لاندې یو اپشن درکوي شو سکیورټي نوټیفیکیشن آن دیس ډیوایس، دا به څنګه کړئ آن به یې کړئ. کله مو چې دغه آن کړ نو د دې وروسته کله چې تاسو دغه سیټینګ آن کړ هېڅوک به نشي کولی چې ستاسو د وټساپ څخه سکرین شاټ واخلي. زه به تاسو ته دلته په ثبوت سره وهم ښیم. دلته مثلا زما هغه بل نمبر کوم چې دی هغې ته زه یو میسیج پرېږدم. نو کله مې چې دغه میسیج پرېښود مثلا سلام، ما دغه میسیج پرېښود. اوس راځم هغه بل وټساپ ته. نو اوس زه راځم دلته په دا نمبر باندې کلیک کوم. کله مې دلته کلیک وکړ اوس زه سکرین شاټ اخلم. ښه تاسو به اوس وګورئ لاندې کن ټیک سکرین شاټ اف دیس پیج، یا چې تاسو نشئ کولی چې د دغه پیج څخه څنګه کوئ سکرین شاټ واخلئ. نو د وټساپ یو ډېر زبردست سیټینګ دی، هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. او همداشان که دغه شان نور سیټینګونه غواړئ لازم زموږ چینل سبسکرایب او فیسبوک آی ډي او همداشان ټیک ټاک اکاونټ در سره فالو کړئ.